إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيرة درسونو سلسلة أغب إن شاء الله دن نبي شروكو والله سبحانه وتعالى دي مغلا توفيق راكي دا حق دا بيانولو أو باغبان دا عمل كولو. دا رسول صلى الله عليه وسلم سيرت او دا غدا سیرت نباز واقعات اغا منگا وقت با وقت بیان کری او دا غشان اغا غزوات اغا جنگونا کم چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بلار کی کری دا غیب بارکی منگا دی ملگرو تسنسا تفصیل او خبر بیان کری او دا نبی انشاءاللہ منگا دا خلفاء راشدینو سیرت شروع کو. د سیرت بیانولو فواید او د هغې د اورېدو فواید دا ما بیان کړي دي ځای په ځای د سیرت په درسونو کې، خو بیا به یو څو خبرو ته اشاره وکړو په دې اوله کې، په د هغې نه بعد به د سیرت د درس شروع کوو. د سیرت د بیانولو غټه فایده دا ده د صحابه کرامو سیرت غټه فائدہ بګی دا چې موږ به صحابه کرام او پیژنو چې دا څوک دي، دا به غټه فائدہ ده. نو ته دا وخت پورې یو صحابي نشي پیژندې چې څو پورې ته دغه سیرت نه اورېدلې او ته دغه د ژوند د احوالو نه خبر نه کله چې دغه ژوند نه خبر شي دغه د سیرت نه خبر شي نو ته او پیژندو چې کله دی او پیژندو بیا به سره محبت هم ډیر شي. نغټه فائدہ بګی دا چې موږ صحابه کرام او پیژنو او زمونږ ټول مسلمانانو ته د نصیحت ته او خاص کر علماء ته او واعظانو ته هغه ټول زموږ د نصیحت ته چې د عوامو ته د صحابه کرامو سیرت بیانوي. کم سے کم پکار دی چې په هر علاقه کې په هفته کې یو درس کېږي د سیرت مبارک صحابه کرامو سیرت چې داخله کو پیژني چې زموږ د دین د مشران څوک موږ دغه ډیر لري شي نو دغه د لاسه موږ پیژنو نه چې دا څوک دي دې پوری بي دین را رسیدلې چې د دنیا پرس خلک موږ خپ تفصیل سره پیژنو او باز خلک ګولې دی بالله د انډیا دا دمان او د انګريزانو دا دمان د دوی د جونغه تفصیل او معلومي او د خپل صحابه کرام مبارک د سره علم نه چې تاسو دې کې د پلاني صحابي کوم مثال کې ابو هريره رضی الله عنه موږ ډېر ورو په دې حدیثونو کې ابو هريره د حدیث وسې نوم دی راغی چې ډېر له خلکو ته دا نوم معلومي دغه کنیت ابو هريره رضی الله عنه. یا اوس مثال کې موږ سره د سیرت روان دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک ته ابوبکر صدیق نوم ډېر له خلکو ته معلوم دغه نوم خو نه دی دغه کنیت. نو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه په سیرت بیانولو کې ولنی فائدہ ده چې موږ به وپیژنو. دویمه فائدہ ده الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې دا خبره کړې ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کدی خلکو ایمان راوړو د صحابه کرامو د ایمان په شان نو دوی ته هدایت ملو شو. اوس د دې ایمان پیژندو لپاره چې دوی د ایمان څنګه دغه سیرت په بیانې دغه سیرت به زدکه نو ته دغه لار پیژنې چې دغه لار دی پیژنده د هدایت لار ته ښکارا شو. دغه لپاره لازم یې سیرت ته رجوع زه صحابه کرام پیژنم نه دغه لار پیژنم نه نو زه به څنګه د هدایت بلار روان شي دغه طریقې ته کته غواړي دغه ژوند ته کته غواړي دغه کوم بندگی چې رب العالمین کول هغه په ست طریقه کول دي ته کته غواړي نه اله موږ ته پته ولګي چې ایمان خلق څنګه راوړي. د صحابه کرامو د سیرت نو موږ ایمان زده کو دا به دویمه فائدہ شو. دریمه فائدہ به دې کې دا ده چې د صحابه کرامو سیرت چې څومره ته بیانې دومره استاد هغوی سره محبت ډېرې ځکه چې د هغوی په سیرت کې به ته ناشنا واقعات تاسو وورئ انشاءالله د بس صحابه کرامو سیرت ما مخکې بیان کړی د خلفای راشدینو په سیرت کې به تاسو عجیبه واقعات ایمانی واقعات به تاسو وورئ چې څنګه عجیبه خلک نو ستا به سره محبت څه شي ابو سره ډېر شي
دا پکې بله فایده شو. بله فایده دې کې دا ده د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت چې ته اورې او چې بیانې نو په هغې کې فایده دا شو چې آخرت فایده به دی چې د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی ته د هغوی سره راپاسوي. ځکه چې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي المرء مع من احب، انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا سره پاسي چې چا سره محبت. نو صحابه کرامو د سیرتونه چې موږ بیانوو دا به د محبت د لاسه بیانوو، نو نتیجه به دا راوځي چې انشاءالله الله سبحانه وتعالی په آخرت کې موږ د هغه خلکو سره راپاسوي او الله سبحانه وتعالی موږ د هغوی سره راپاسوي یوځي. دا بعض فواید چې ما ته مختصر اشاره وکړه، اگر که موږ مخکې د سیرت په درسونو کې د سیرت ته بیانولو فواید ډېر زیات ذکر کړي. خلفای راشدین صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا ټول اوچت انسانان دي، ټول اوچت انسانان دي، او چې څوک په دوی پسې خبرې کوي د هغه د خپل ایمان وګوري چې د ایمان څنګه دی، او څوک چې په دوی پسې خبرې کوي د په کور کې چې کوم خر ولاړ دی د هغه نه هم ګمراه دی، د دا خر نه هم زیات قمقل. دا داسې قوم دی چې الله سبحانه وتعالی د هغوی مبارک کې ویلي رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبل ذکر الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الله له دغه مؤمنان راضي شوی دی او دغه مؤمنان د الله نه راضي، ټول چې انسانان دي. او په دوی چې څوک خبرې کوي سبحان الله، ما د یو عالم نه دا خبره اورېده چې هغه دغه سره پاتې شوی او د اهل حدیثو یو مشر عالم دی پوخانه اوس وفات شوی دی، شیخ ثناء الله امرتسری رحمه الله. دغه مبارکه ما ته واقع بیانول چې دغه د ورځ د شیعهګانو روافضو سره مناظره وه، او مناظره په دې باندې وه چې هغه وایي چې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د دواړه والعیاذ بالله مرتد شوي د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد. نو دی شیخ ثناء الله رحمه الله هغه سره د مناظره په دې کوله چې نه هغوی مؤمنان دي او د هغوی د صفاتو د قرآن او حدیث نه بیانول. نو د مناظرې نه مخکې شیخ رحمه الله به جړا شو، نو هغوی که څه زهارې ومنو جاړې دې د لاس خپل ملګري مریان شو چې څه چلو شو جاړې تپوس یې دوی کوي ته جاړې ولې؟ هغوی جاړم په دې چې داسې ورځ راله چې زما په شان ګناهګار سړی اوس د هغوی ایمان ثابتوي، د هغوی د ایمان ثابتولو نن ضرورت راغی چې موږ د هغوی ایمان ثابت کړو چې او هغه مؤمنانو. نو خبره ما دې پورې کوله چې صحابه کرام دا ټول اوچت انسانان دي او ټول هغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالی دوی تزکیه کړې او تذکیره کړې ده په قرآن کې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې کړې. په دوی باندې چې څوک جرح کوي زه ته د کعبې پر رب قسم خورم د دې په ایمان کې به چې چلی ایمان ته وګورئ کم سړی چې په دوی باندې جرح کوي. نن سبا د روافضو شیعهګانو خبیثانو دین دغه دی چې هغوی په صحابه کرامو پسې لګي. زموږ سره په دې ملک کې عجیبه عجیبه خلک راوتي نور څه سره نشته په صحابه کرامو پسې لګي. معاویه رضی الله دا کار غلط کړو، علي رضی الله کې دا غلطي او رضی بالله او فلاني صحابي کې دا غلطي او عمر رضی دا کار غلط کې خپل ایمان ته وګورئ ته هغه کار پر سره خاطه. او ډیر عجیبه خبره ده ګوره چې د قوم په باره کې الله وی چې زه راځم زمان راځي دا خبره خو واضح شو، او یو سړی دغه پته نه لګي چې دی به د ایمان سره مري کې د کفر سره مري جنت ته ځي کې جهنم ته ځي د باغو به خبرې کوي او باغو تنقیدونه کوي. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د ټول اوچت مؤمنان دي، د پیغمبرانو نه بعد اوچت خلک په دې ځمکه باندې هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري د نور پیغمبرانو سره ملګري پاتې شوي دي، خو هغه د هغه پیغمبرانو ملګري زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته نه رسي. د الله سبحانه وتعالی چاڼ کړي. بیا په دې ټولو کې غوره په دې صحابه کرامو کې بیا دوی خپل منځ کې درجات جملتن خو ټول غوره خو بیا په منځ کې سړي درجات. نو بیا په دې ټولو کې غوره د خلفای راشدین دي، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین. دا څلورونه بیا په ټولو کې غوره. بیا په دوی پسې په دې څلورونه پسې بیا هغه لس کسان غوره دي کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې زیری ورکړي چې پلانې په جنت کې پلانې جنت کې. په هغوی پسې بیا هغه صحابه کرام غوره دي کوم چې په بدر کې شریک شي. په هغوی پسې بیا هغه صحابه کرام غوره دي کوم چې په احد کې شریک شوي. او بیا هغه صحابه کرام غوره دي چې کوم په بیعت رضوان کې وو د رسول سره بیعت کړه. او بیا د هغې نه بعد مهاجرین غوره، بیا د هغې نه بعد انصار او دي. نو په دې ټولو صحابه کرامو کې غوره څوک شو؟
هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او زه دا وایم چې دغه د نوم د مسلمان دپاره کافي دی که نور سیرت بیان نه کړي. چې یو عالم وایي زه سیرت بیانوم د اوچت انسان او راشي کینی په کرسۍ باندې صرف دا وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه بس ختم کړي درس. نو دا کافي ده صرف که نور سیرت بیان نه کړي. دومره اوچت انسان هغه انسان چې دغه تذکره په قرآن کې راغلی، هغه انسان چې دغه تذکره رسول صلی الله علیه وسلم بار بار په حدیثونو کې کړی، هغه انسان چې تاریخ دغه بشان انسان ونه لیدو د پیغمبرانو نه بعد او نه به ویني. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مبارک خبرې کول زما بشان ګناهګار او عاجز او کمزور انسان به دغه مبارک سوي، خو صرف دومره اشاره به دغه د سیرت ته وکړو چې موږ ته پته ولګي چې څومره اوچت انسان اوچت انسان دی. او څنګه به اوچت نه وي، دا د رسول صلی الله علیه وسلم د غار ملګری، دا لقب په دې ټول انسانانو کې صرف دته میلاو شوی، صاحب الغار، غار ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم. او دی به څنګه اوچت انسان نه چې دا صاحب الهجره د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت په لار کې ملګرتیا ده کړې. او دا به څنګه اوچت انسان نه وي چې د اسلام راوړونه والا او د مرګ پورې د همیشه د رسول سره پاتې شي، دغه نه جدا شوی نه دی، هغه چې یوازې پرېښودی نه دی الا دا که چې د رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ورته ویلي چې دلته پاتې شه، موږ فلاني ځای ته ځو یا ته فلاني ځای ته لاړ شې زه به دلته یم، هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې د لاسه تللی، نور د ټول ژوند د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې تېر کړی. نو موږ به طریقه دا وي چې د صحابي نسب دغه صفات، بیا دغه فضایل، دغه اخلاق، دغه خوی دا بیانو، بیا دغه لکه مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت په اخره کې غټه مسله به دغه راځي د خلافت چې د څنګه خلیفه شوی، بیا د شیعګانو په شبهاتو باندې رد چې هغه وایي چې دی په ناحقه خلیفه شوی دی او د حقدار نو، په ټولو خبرو باندې به رد کیږي. نو دا به تفصیلي درسونه په یو حلقه کې او په یو درس کې په یو بیان کې د دومره غټ انسان سیرت څنګه را باندې، د دومره غټ انسان سیرت څنګه را باندې. موږ به هم کوشش کوو که ډېر اوږد شي 3 درسو کې به را جمع کړي، داسې به شي لکه په کوزه کې چې دریاب را باندې. خو بیا هم چې صرف دا ملګري پوه شي او دا صحابه کرام وپېژني. نن سبا زموږ په دې ملک کې، په پاکستان کې، دغه په افغانستان کې، په انډیا کې داسې ډېر خلک پیدا شوي دي چې هغوی به د صحابه کرامو پورې نښتي. د دې لپاره لازم د سیرت زده کول پکار دي. او نن سبا یو غټه فتنه راوتې ده، یو انجینیر دی محمد علي مرزا دی، انجینیر محمد علي مرزا انجینیر دی، او د دې کار دغه دی چې دی په صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي. او زموږ ګوره بعض ملګري دوکه شوي دي په ده باندې، او وایي دا چې دی الحدیث ته د سلفیت هغه کوم ځای کې دی او په کوم ځای کې او مشرق کې دی او قرآن او حدیث په مغرب کې دی. چې یو سړي دین دا شي چې دی به په صحابه کرامو پسې خبرې کوي، دا به څه دیني اکینی وي. زه درته ثابتوم چې معاویه رضی الله عنه دا کار غلط کړی، زه ثابتوم چې دې کې چې د عمر نه خطا شوی، دا کم مؤمن شي او په دې باندې چیلنج ورکوي زه ثابتوم. او بیا زموږ د بعض خلک وایي هغه هم د قرآن حدیث خبرې کوي. نو تاسو څه وایي چې د شیعګان چې د خبرې کوي، د شیعګان څه وایي چې لکه موږ اصلي ګیو، هغه هم د خپلو خبرو دپاره دلایل ښیي، خو دلایل څه دلایل نه خو ښیي که نه. نو تاسو خیال ساتئ د دې قسمه خبرو. دغه سړی په انټرنیټ باندې نن سبا ډېر چلیږي او زموږ هر ملګري چې دی ځان له انټرنیټ پیدا کړی دی، موبایل او فیسبوک او دا شي نه چلي. که به نور څه نه پوهي، قرآن دپاره ژبه چې دی پیړه ده، په قرآن باندې ژبه نه راوړي، خو فیسبوک باندې په هغې پوهېږي. نو په دې کې به دا فتنه تاسو ته ډېره مخې ته راځي. انجینیر محمد علي مرزا نومي دی، هلکی دی، ځوان هلک دی، مشر سړی نه دی، او تور پټکی اچولی، غټ پټکی اچولی، اوږده شمله او لګي اکثر یوازې نه چې په کمره کې ځان ته دغه لګوري د ویډیو کیمرا، او 3 غنټې تقریر او 4 غنټې تقریر کوي لګي، او د 3 غنټې 4 غنټې د ټول طاقت او د هر څه صرف کوي د دې لپاره چې صحابه کرام څنګه دغه غلطیانې ثابتې کړي. دغه منهج دی. او د غټ علماء نمونه ورکوي، زه د فلاني عالم سره سبق او فلاني سره. د رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې منافقان ناست، دغه موږ ټول منو.
عبد الله بن ابي بن سلول د رسول سره ناس نه دغه شان نور چې کوم منافقان د رسول سره ناس نه دغه په مدرسې کې منافقانو کو نن سبا دی غټ علم سره د څه قسمه سره سبق وي نو دا خبره نشو چې موږ به ماپ کو نو دا به تاسو د فائدې او خبرو کړی چې دا فتنه نن سبا زموږ په ملک کې ډېر په تیزی سره روانه نو چې دې مخنیوي وشي او خپل مرګرو ته د دې خبر ورکړي. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ د رسول صلی الله علیه وسلم بعد اولنی خلیفہ ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دغه خپل نوم دی عبد الله خپل نوم دغه عبد الله دی او د پلار کنیت دی ابو قحافه او د خپل نوم دی عثمان. او زه دا خبره داوی سره کومه کما چې یو مجلس کې دي چې چې عبد الله بن عثمان د رسول الله خلیفہ دی او په صحابو کې غوړ انسان دی ډېر خلک مو په صرف چې تاسو ګړي وړي غوړ سره ابو بکر صدیق دا نوم نه معلوم ډېر خلکو دا خپل نوم عبد الله او د پلار نوم عثمان دی. نو عبد الله ابن ابي قحافه عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد او القرشي التيمي د قريش نه او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د نسب ملوي په مره کې ځکه چې د په نوم کې مخ ترازی ابن سعد ابن تیم ابن مره نو په دې مره کې د رسول سره په نسب کې ملوي. رسول صلی الله د قریش نه دیم د قریش نه نو خپل نوم یې شو عبد الله د پلار نوم یې عثمان د سریه ساتي عبد الله ابن عثمان او کنیت مشهور کنیت چې د ابو بکر دی او مشهور لقب چې دغه د صدیق دی. یو لقب د عتیق عتیق وته ویل کی عتیق د نوم نه دی د لقب دی او د عتیق وته بدی ویل کیږي لکه بعض حدیثونه کې دي چې راځي عائشہ رضی الله عنها وی چې ابو بکر رضی الله عنه او پر رسول الله بصراغه رسول الله يا ابا بکر انت عتیق الله من النار تلازت کړي د ورنه وذکر د عتیق ملکی او عتیق تهدید الاسموي چې مخ ډیر خپل انسان د مخنه او څنګه بخپل نه او د پیغمبرانو به سوچت انسان دی. نو د عتیق د لقب دی او د غي دوه وجې سرګیات ساتي یو د چې الله سبحانه وتعالى د ور آزاد کړي او دویم اسدلاسه د خپل والد لاسه. مشهور لقب د صدیق دی ابو بکر الصدیق رضی الله عنه. بس سیرتونو کې دي چې راځي چې جاهلیت په وخت کې هم د صدیق ویل کېدو رښتینی انسان. او مشهور خبره ده چې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج په موقع باندې بیت المقدس ته لاړ الته د پیغمبرانو امامتي وکړه او بیا بره اسمانونو ته وختو نو دا هغه ځینې چې واپس راغی نو د مکی مشرکینو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره نه منله نو بدی کې یو کس لاړ په د بسې در روانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو خبر نو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي ګور دی ایمان ته او ګور دی تصدیق ته ځکه د رسول صدیق ویلای چې دی راغی روان دی او د مشرکین سره ملاو شو وتی هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس یا ملګری نه خو دې خبر نه هغه ویلي ویغه د ګومان کوي چې بیت المقدس ته تلم او بیا اسمانونو ته تلم دا خبرې کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه او قال ذلك دي سی ویلي برشته ده هغه ته نعم او دي سی ویلي بیا ته صدقه نه بیا خورشته چې هغه ویلي بیا خورشته دي سی ایمان د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې بدی کغه سکند نه اړولې چې سوچ وکړو چې دا کار کې دي شو کني شي کېده نه دې ته سوچ نه کړ هغه ته برشته دي سی وی او وی چې وی نه بیا غسې وی دې دغه ورځ نه بیا د نوم څه شو صدیق شو. او بعض روایتونه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یې خو ده. په یو روایت کې راځي ډیر عجیب روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اسراء او د معراج د موقع نه واپس راغی
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذی طوى علاقې ته راورسېد دی علاقه د مکې په خوا کې نو رسول الله جبريل علیه السلام ته وی یا جبريل ان قومي لا يصدقوني زما قوم به زما خبره نه مانی او نه به زما تصدیق کوي ځکه دا عجیبه خبره ده چې په یو شپه کې د سړی بیت المقدس ته لاړ شي او هلته د بیا پیغمبرانو له امامتي ورکړي او بیا دې اووه اسمانونو ته وخیږي او هلته د جنت او جهنم او د هر څه ویني بیا دې په هغه شپه کې واپس راځي نه وی رسول الله جبريل ته وی چې زما قوم زما دا خبره نه مني نه جبريل علیه السلام ته وی يصدقك ابو بکر ابو بکر دا تصدیق کوي وهو الصدیق او هغه صدیق دی دغه ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا لقب ملاو شو او په روایت کې دام راځي امام حاکم رحم الله دا روایت راوړی دی حاکم رحم الله وی چې نزال ابن صبره هغه موږ د علي رضی الله عنه سره موږ ته چې یا امیر المؤمنین اخبرنا عن ابي بکر موږ ته د ابو بکر صدیق رضی الله مبارک څخه خبرې وکړه علي رضی الله عنه او په دې کې رد په د خبيثان باندې بچا باندې د شیعاګان باندې چې هغوی خامخا د دوی منځ کې دښمني جوړه کړې نو علي رضی الله عنه تپوس کې چې ابو بکر مبارک څه وی ذاک امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل او هغه انسان د الله ول صدیق نوم یې خو د جبريل علیه السلام په جواب وعلى لسان محمد صلی الله علیه وسلم او د رسول سم په جواب نبی وی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ رسول صلی الله علیه وسلم هغه منځ ته مخکې کړو د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې امامتي کول دا یو غټ شرف دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې کړو نو هغه مخکې کړو زموږ د دین لپاره نو بیا سوی رضیه لدیننا رسول صلی الله علیه وسلم زموږ د دین لپاره باغ باندې راځیو فرضیناه لدنیانا نو موږ د خپل دنیا لپاره باغ باندې راځیو چې هغه خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیدا شوی په مکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه څه د پاسه دوه کاله وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه څه د پاسه 2 کاله وروسته په مکه کې پیدا شوی او کله چې وفات کېدو نو دغه عمر هم 3 کاله څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم هم دومره عمر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه کې لوی شو او ژوند ټول په مکه کې تیر کړو د مکې نه صرف د تجارت لپاره وته بس او الله سبحانه وتعالى ډیر مال ورکړو او په دې قریش کې د جاهلیت په وخت کې هغه مشهور و د خلکو سره به منډه والي د خلکو سره به خکول او ډیر اوچت سره لکه څنګه چې مخکې به دا واقع راشي ابن الدغن هغه تسویل کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت کو حبشې ته نبی هغه دا خبره وکړه چې کله ابو بکر صدیق له وستا قوم ته راوست انك لتصل الرحم ته خو هغه سړی چې ته رښتې ساتي د خلکو سره او ته خو هغه سړی چې رښتیا وایي چې دروغ ته نه دی ویلي ته خو هغه انسان چې د چا رزق نه مال نه مزدوري نه تو سره منډه وایي ته هغه انسان چې د خلکو سره چې کوم مصیبتونه راځي بای کې ته ولاړې د میلمنو میلمستیا کې تیر وېست ناغره دې خبرې ګوره گواهی وکړه چې ابو بکر صدیق رضی الله مشهور او ابو بکر صدیق رضی الله په جاهلیت کې د قریش په مشرانو کې او هغه چې مشورې کولې دغه لپاره خاص کسان را جمع کول جګړ مشران یو بغو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دلیل له باندې چې ډیر اوچت عقل خاونه ځکه چې یو قوم مشر کېده او به د غوی په مشورو کې کېناسته د عام سړی نشي کېناسته دې لپاره اوچت عقل وکاري اوچت مقام وکاري چې د بجرګي کې کېنه او د مشوره کې کېنه نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په هغه سره په مشورو کې کېناست او د غوی ډیر خو چې کله اسلام راغی نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشرتیا او غار سه پرې خودو او اسلام له ترجیح ورکړ بل الله سبحانه وتعالى اوچت مقام ورکو دومره اوچت چې هغه مقام هغه په جاهلیت کې نه و کوم مقام چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان نه بعد ملاو شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت په وخت کې د دیت چې وسه مسله وا جرمانی بلګي دي قبيلو په بل باندې جرمانی خو دي چې جنگونه وکیدو غټ غټ خبره ومنځ کې راتلې د دې ټولو خبرو مشر چې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دلیل چې په جاهلیت کې هغه اوچت انسان عجیب خبره ده
عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے وی چه والله ما قال ابو بکر شعرا قط فی جاہلیت ولا اسلام. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی نه چې د جاہلیت کی شعر او شاعری کړي او نه چې د اسلام کی شعر او شاعری کړي او نه چې د جاہلیت کی شراب سکلی او نه اسلام کی سکلی. مطلب دا شو چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هغه په جاہلیت کې یو پاک انسان، لکه دا شراب سکه دا خو جاہلیت بوخ کې عام، دا شاند ډمی ګډول دا په جاہلیت کې عام، ډیر دي سری واجونو د ګناه کارونه چې هغه بغو کول د دې هر سنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جاہلیت کې ساتلې. سبحان الله، لکه الله سبحانه وتعالی چان کړي چې دې زموږ پیغمبر مرګري دا اول نه دي غلط کارونه نم لري ساتلې. صفات د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جسمانی صفات هغه دي چې نری انسانو، بدن نه غټ نو او د رنگ نه سپینو. رنگ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سپین او سور د ګډ وډ کې دي رنگ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او په دې ملا کې معمولی ټیټواله، ملا کې معمولی ټیټواله او دا ګیره سپینه شی و نه دی له نکریزه ورکول یا کتم دا رنگ به ورکو دي رنگ چې د خړ او د تور رنگ په منځ کې. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هجرت وکړو، ان شاء الله واقعه به راځي په روان درسونو کې د هجرت تفصیلی واقعه. نو باقي کې دا راځي چې کله دوی مدینه ته رسیدونه د مدینه ولدا ډیر مخ کې نه راوتی. سبحان الله، غوي محبت چې رسول الله روان دي او څنګه به چې سړی ته پته ولګي چې د علاقې ته رسول الله روان دي، هغه د خوشحالي مبارک موږ سړي شو چې څنګه خوشحالي به څومره خوشحالي به. نو غوي به روزانه وته سحر او ناس په د مدینه په بارډر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی چې به د غرمت تیش و به سي زل دوی نبی ورا واپس وینن ناراضي بل زو بیا نه بیا بل دغه طریقه او بیا اخروري چې دوه کسان روان دي په سورلو باندې سوار دي په سپینی کپڑے چولي او یو د رسول صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات علی الاطلاق او دویم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په پیغمبرانو به غوړ انسان از تاسو کدا منظر انسان خپل مخې ته کیږي د وسین ښکاری دو چې کله دوانه رالو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بګیره کې سپین دکیو ناغو ډایرکټ سورې کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې پیغمبر دای چې مشرخ کوي هغه باندې سورې کې د کپړو دغه چې غرمه خراب نه کی هغه مسکی اشاره کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زنه نه خلک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صادرونه سوري کړو نه دا په دې دلیل چې دغه په ګیره کې سپینو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرخ کړی دوه حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تقریبا سره پاسه 2 کاله مشر دی او دغه سره پاسه 2 کاله د خلافت چې رسول الله وفات شو د خلافت او بیا وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه جسم دي تندې وګدو یعنی تندې شوړګه تندې نو باز کسان لکه روزونه بر ویختي نه دغه د روزو د ویختو منځ کې فاصله وا او د جسم نه دي سي غټ انسان نو د جسم نه چې بدن نه پیړي یا ډیر دنګي نه دي سينو بلکې منځنۍ جسم وداغه او په املا کې معمولی ټټواله او خولي ګیره وا او دی ګیری له د نکری زرنګ ورکو او سره وی چې انسان د قیو ارمان شي چې الله سبحانه وتعالی مونږ په جنت کې دی انسان سره ملاو کی چې دی وینو چې څنګه انسان الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. اسلام راوړل دا ډیره عجیب خبره او ډیره عجیب واقعه ده. دا د اسلام درولو مختصر په جمله کې بیانول کی. امام ترمذی رحمه الله او امام ابن حبان رحمه الله هغه دا روایت راوړی دی چې ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره کړې و الست احق الناس بها لکه خلافت مبارک چې رسول وفات شو هغه د خلافت مبارک خبره کوي چې ډیر حقدار نه الست اول من اسلم ما زولنی کس نو چې اسلام مروړ اولنی کس چې اسلام قبول کړه غسوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. بعض روایتونه کې دي چې اولنی انسان چې اسلام قبول کړه خدیجه، بعضو کې راځي علي رضی الله عنه. نه دا ټول روایت دي سره جمع کیږي چې په زنانو کې اولنی زنانه چې اسلام وروړه هغه خدیجه رضی الله عنها او په ماشومانانو کې علي رضی الله عنه
او په دې غلامانو کې مریانو کې زید رضی الله عنه او په سړو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دا ولنې کسته چې ایمان راوړي او ایمان څنګه راوړي د رسول الله سره ملاو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا دعوت ورکو چې زه د الله پیغمبر یم او دا خبره ده عقیده زمونږ ده منهج ده آسماني دین ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خبر ونه کړ بما ده کلمه وخه ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دعوت احدا الى الاسلام ما چې هر چالم د اسلام دعوت ورکړه الا كانت له عنه كبوه. دغه سره لیک په تردد کې پریوته رسول صلی الله علیه وسلم لکه چاره نټه مغسته دي څوک خو بالکل مخېړه ولې چاره سره باس کړی دی چې څنګه ولې څنګه خبر خو شوی ده کنه چې رسول الله چاته ویل زه الله پیغمبر نه کې ایمان راوړم خو څه تفصیلی ته معلوم کړی چې څنګه پیغمبري او دلیل په سره دا قسمه خبري شوی دی رسول الله سره. نو رسول الله چې هر چا دي ذکر ده الا ابا بکر سوید ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ما ته د اسلام خبرو کړم ډایرک کلمه وو او ډایرک اسلام قبول کو. او ځکه یو روایت کې راځي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دله دعوت ورکو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ما چې چا سره خبره کړې د دعوت ابا علی ورجعني الكلام ما سره به خبرو کې بیا واپس چیړ کړې ده سنه خبره کړې الا ابن ابي قحافه سوید ابو قحافه زوینه چې د ما سره هیڅ خبره نه کړې ډایرک اسلام قبول کړې. یو روایت کې راځي د مبارک چې کان صدیقا له فی الجاهلیه د رسول الله مرګره په جاهلیت کې لکه د نبوت مخکې د رسول الله مرګره او به وسورو ستدي سي مرګره چې الله وته مرګره وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره مینو دومره محبت به د سره کو. په صحیح بخاری کې د روایت ته ابو الدرداء رضی الله عنه چې با صحابه کرام دغه سره وران شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبرې نه خبر شنو غوسه شو وی هل انتم تاركون لي صاحبي تزواد مرګره ماته نه پری دی د چا مبارک وي د ابو بکر صدیق رضی الله مبارک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متسوی دی مرګرو وی کله چې ماته واستوي چې الله پیغمبریم نو تاسو وی کذبت وقال ابو بکر صدقت تاسو ماته ته دروغجنی ابو بکر صدیق ماته سوی وی ته رښتیا وی کله چې تاسو ما خپل مالونه بند کړو نو مال چاره کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مال لګول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې د کم وخت نه اسلام قبول کړي د مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګره که په سفر کې دی او که په حاضر کې د خپل مال د خپل بچی د خپل اولاد د خپل بیبیانی د هر څه د قربان کړیو د الله سبحانه وتعالى د دین د پاره. او غټه خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملګری ویلې د رسول صلی الله علیه وسلم او دا غټ صفت د دینه بعد ک څوک سپه غاپی نه غباسي غاپی چې الله سبحانه وتعالى وی چې دا ملګری دی او دا راځي په دغه جرح کې د کم ایمان دی دا بس خلک وي نه هغه دي چې ایمان او مؤمنان او مسلمانانو د اسلام لپاره منډه الله وی د پیغمبر مرګره او دی وی د پیغمبر مرګره دشمن دی او تاسو څنګه وایي چې دا سړی مسلمان دی او د دې بیا په اسلام کې شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ثاني اثنين ذهما في الغار دوه کسانو بغار کې دنه بس دوه کسان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د هجرت واقعه د تاسو ان شاء الله تفصیلا بیانوم پر روان درسونو کې چې تاسو ته پته ولګي چې څنګه قرباني د رسول الله لپاره ورکړه. بالله مخکسوي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه خپل مرګري ته وي الله وتعالى چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د دې شجاعت مبارک به خبرو کو مختصر چې څنګه شجاعت الله سبحانه وتعالى ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله سره په هر جنگ کې شریک شوی. علي رضی الله عنه سکسانو ته خبرو کړو اخبروني من اشجع الناس په دې خلکو کې شجاعت ولا څوک دی زړور انسان بادر انسان دغه مبارک ماته وای.
وی ته یې که نه هغو ته وی علي رضی الله ډېر زورور انسان ډېر بهادر انسان نه نه هغه وی چې ما ته په دې خلکو کې شجاعت والا وښایي نو هغو ته یې لا نعلم بیا موږ ته پته نشته وی ته موږ ته ووایه هغه وی ابوبکر صدیق رضی الله په دې خلکو کې شجاعت والا انسان ابوبکر صدیق رضی الله یو بهادر انسان الله ورته ډېر غټ زړه ورکړی ډېر زړور انسان نو بیا علي رضی الله د هغې واقعه بیانوي وی انه لما كان يوم بدر وی کله چې د بدر غزا وه موږ رسول الله دپاره یو خیمه جوړه کړه جعلنا للنبي صلی الله علیه وسلم عریشه یو خیمه م جوړه کړه چې په دې کې د مشر ناست د هغه ځای نه به رسول الله دوی ته اوامر ورکول او که چېرته حالات سخت شي نو بیا وروسته د مشر میدان ته راکوزي خو داسې په اوله کې دی نه راکوزېږي میدان ته هلته وایي موږ رسول الله خیمه جوړه کړه نو بیا موږ دا خبره وکړه چې من یکونو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم لئلا یهوی الیه احد من المشرکین وایي موږ وایي چې د رسول سره به څوک کیني دلته چې مشرکین چې د رسول باندې ګزار ونه کړي او دا ګورې ډېر حساس ځای دی زه وایم چې د دې ځای نه اسان ځای دغه دی چې انسان د جنګ د میدان ته کوشي هغه اسانه خو د رسول سره به څوک کیني او د رسول سم دفاع به کوي او مشرکینو هدف هم دغه دی وایي موږ دا خبره وکړه نو وایي چې فوالله ما دنا منا احد وایي موږ داسې ورو کېدو الا ابوبکر صدیق رضی الله راغی شاهرا بالسیف دا خبره توره یې سره ویځوي زه به ولاړ یم که نه د رسول سم سره خوا کې لا يهوي الیه احد الا هوى الیه مشرکین کې چې به څوک رانږدې کېده ابوبکر صدیق به مخکې ورغلی او مخې ته نو وایي چې فهو اسجع الناس هغه په خلکو کې څه په خلکو کې بهادر او شجاعت والا انسان یو روایت کې راځي امام بخاري دا روایت راوړی عروه بن الزبیر وایي چې ما د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نه تپوس وکړو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلی الله علیه وسلم ما د دې واقعه بیان کا عبدالله بن عمرو ته وی ما د دې واقعه بیان کا چې مشرکینو کم وخت کې سخت تکلیف رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی ناغوی وی ما عقبه ابن ابي معيط لیدلو چې هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم او رسول صلی الله علیه وسلم مونځ کو نو دې بدبخت دې چلو کو د عقبه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې صادر نه ونیو کوم صادر چې رسول په ځان باندې چولو هغه صادر د رسول صلی الله علیه وسلم د مری ته ونخته نو به وی چې فخنقه خنقا شديدا نو به دا صادر را تو کو د رسول صلی الله علیه وسلم د سای بالکل بند کو بالکل د رسول الله صاحب بن کو رسول الله د مخ تک سور شو په دغه ټینګ سبحان الله صاحب الغار راغ ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان چې هغه دې ته باندې کتلی چې د قریش ته د سرداران دي د مشران چې څنګه راغ وی کته را منډې کړو بجړا شو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو دې سره وجنی چې هغه دا وی چې زما رب الله دې ګناه درسه وجنی نو مشرکین سې جوړو هغه رسول صلی الله علیه وسلم پرېخو او عمله وکړه بچا باندې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره چې هغه بهوش شو دا ټول بیا راجمع شو رسول صلی الله علیه وسلم پرېخو او ټول درلو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دومره وو چې هغه بهوش شو نو بیا خلکو چې کور ته ویړو چې کور ته ویړو سبق بعد په هوش کې راغی نو مور وته خوا کې ولاړه وه او هغې ورته وایي چې زویه اوبه وڅښه دوایي وخوره ډوډۍ وخوره نه هغه قسم وخوړو وایي د هغه وخته پورې زه نه اوبه څښم نه ډوډۍ وخورم څو پورې چې ما رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو نه یې لیدلی هغه ته هغه په امان کې دی امان کې دی ښه دی وایي نه زه به خواله ځم ما هغه شان زخمي حالاتو کې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ویوړو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ولیدو زړه یې مطمئن شو د هغې نه بعد یې اوبه وڅښي الله سبحانه وتعالی چې دا اوچت مقام ورکوي داسې نه ورکوي ګوره لکه ممکن زه خپل ځای دا سوچ کوم کله کله زما زړه ته هم دا سوچ راځي د هر مسلمان زړه ته به دا راځي چې موږ د صحابه کرامو په دور کې ولې نه وو نو بیا زه ځان له جواب ورکوم چې مړه ته د خپل ایمان ته ګوره ته د هغه دور لایق یې چې زه به د صحابه کرامو په دور کې یم زمونږ څه ایمان دی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو هغه په خوا کې دغه کسان لایق وو هغوی د هغه دپاره هر څه قربانول ما ورته نن سبا معمولی مزدوري نه هر څه خطا کړي د سعودي عرب ویزې زموږ نه هر څه هېر کړي معمولی
دو درې کوټو کور چې زموږ هر څه خراب کړي، یو څو روپاټو زموږ هر څه یې کړي، موږ به څه قرباني ورکړو؟ الله سبحانه وتعالی چې دا مقام ورکوي دوی له، نو دا ولا په دې ورکوي ځکه چې الله سبحانه وتعالی د پته لري چې دوی زما د پیغمبر سره څنګه ملګرتیا کوي. الله خو په مستقبل باندې علم دی چې مخکې به څه کي. نو الله ته پته لري چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه انسان چې دی زما پیغمبر د مرګ پورې به دی نه پرېږدي. نو په هغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم داسې دفاع وکړه. دا ډېر غټ زړه غواړي. ګوره داسې په قیسو کې ډېره اسانه خبره، ستاسو اندازه ولګوئ چې نن سبا د ټول کافران راجمع شي په یو مسلمان پسې او هغه وایي او ټکوي او ته ورشې او ته یو سړی او تا ته پته لري چې زه دې مجموعې ته وردننه شم، نو دوی د ټولو په ما باندې راځي، دې ته وردننه کېده. دا ګورې موږ خو دلته ناست یو په اوس قالین باندې، زه وایو سبحان الله، خو دا ډېر ګران کار دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې شجاعت او بهادري وه. غټ صفت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دا و چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې به مال ډېر لګو، بلکې د هغه مبارک کې وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. دا آیتونه مفسرین وایي چې د چا مبارک کې نازل شوي دي؟ دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک کې نازل شوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو روایت راوړی، ډېر عجیبه روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله: ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بکر. مال د چا مال دومره فائدہ نه درکړي لکه څومره چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال فائدہ راکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه بخوا کې ناس هغه په جړا شو، وی چې هل انا ومالي الا لك يا رسول الله. یا رسول الله زما مال ټول ستاسو لپاره، دې خبرې ته به ضرورت نشته کوم چې تاسو کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار وکړ چې چا چې مال لګولې ده زمونږ مرسته کړې ده، نو داسې مال یې نه دی لګولی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لګولی. ولې؟ ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه وخت کې الله په لار کې مال لګولی په کوم وخت کې چې ضرورت چا نه لګو. او انشاءالله مخکې به نور حدیثونه راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې احساناتو څنګه جواب ورکړی، اب انشاءالله مخکې راشي. یو روایت کې راځي عائشہ رضی الله عنها وایي او د عروه بن زبیر نه هم نقل لي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو نو هغه سره 40,000 دینار و. 40,000 دینار، دا ګورې لکه نن سبا چې یو سړي سره په ملیونونو روپۍ. نو د هغه سره په هغه ټایم کې 40,000 دینار یا درهم، نو دا 40,000 دینار یا د درهم دا ټول د رسول الله باندې لګولي، دا ټول په رسول الله باندې قربان کړي، خپل هر څه د رسول الله لپاره قربان کړي. د رسول الله د هجرت په لار وته کور خپل پرې خدا بچي پرې خود دومره اوچت انسان ذکر رب العالمین چې دغه مقام ورکړي. په روایت کې درځي امام بغوی په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی، ابن عساکر رحمه الله غم ذکر کړی. عبد الله بن عمر وایي چې كنت عند النبي صلی الله علیه وسلم وعنده ابو بکر رضی الله عنه. وایي زه د رسول الله سره ناس او دغه سره په خوا کې ابو بکر صدیق هم ناس. ابوبکر صدیق په ځان باندې یو شړۍ راچولې وه چې غلی ناست. نو جبریل علیه السلام راغی په رسول الله پسې وی یا محمد صلی الله علیه وسلم سی چلې چې ابوبکر صدیق دغه شان ناست دغه یو شړۍ په ځان راچولې ده نور څه نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا جبریل انفق ماله علی قبل الفتح، هغه ټول مال په ما لګولی څه سره نشته. په دغه ورځو کې دغه مالي حالات څه و کمزوري، مال ټول پر رسول الله باندې لګولې و. نبی او دغه وی او دې خبرې ته غوږ کړي فإن الله تعالى يقرأ عليه السلام. الله سبحانه وتعالى ابوبکر صدیق باندې سلام وی او دا ته پوښتنه وکړه، الله ته پته ده خو الله کله کله خبر راښکاره کوي موږ ته. نو دا ته پوښتنه وکړه چې اراض انت عني في فقرك هذا ام ساخط، زمونږ راضي کنه خپه دي غریبۍ دلاسه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته هغه په جړا شوې یا رسول الله الله نه وسنګ ناراضه شو، دا مخ د خپل ارسله ګوري الله د پر انا عن رب راض، زه خپل رب ناراضي خو ځای زما ناراضي شي. دومره اوچت انسان چې د رب العالمین د طرف نه دغه د پر سلام راځي او الله سبحانه وتعالى طرفنا دا خبر هغه ترال. یو روایت کې راځي امام ابو داود امام ترمذی راوړی عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړ
ان نتصدق چې موږ صدقه ورکو. دا په هغه وخت کې په کوم وخت کې چې غزوه تبوک وه. په غزوه تبوک کې به مسلمانانو باندې حالات ډېر سخت راغلي، ډېر سخت حالات. نو رسول صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړو چې چا سره صحیح راوړي، تر دې چې بعض صحابه کرام لکه ابو عقیل صحابي هغه یو څو کجوري ځان سره اغستې او راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. هغه واقعه موږ بیان کړو مخکې چې بیا پورې منافقانو وخاندل. نو په دغه وخت کې عمر رضی چې فوافق ذلك مالا عندي، په دغه وخت کې ما سره مالو وما چې اليوم اسبق ابا بکر، نن به زه وما چې نن به زه د ابو بکر صدیق رضی الله مخکې کېږم، د سب په هر ځای کې زموږ نه مخکې کېږي. نن ما سره مال ډېر دی او د ابو بکر صدیق رضی الله سره دې ورځو کې مال څه دی؟ مال کم دی. نو فجئت بنصف مالي، ما نیم مال راغستی دی او را مې وړو رسول صلی الله علیه وسلم ته مې کېښو. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ما ابقیت لاهلک، د خپل کور والا دپاره یې څه پرېښودي ته؟ عمر رضی الله هغو ته وایي چې یا رسول الله هم د دې امر مې پرېښودي مثله، د دې امر مې نور پرېښودي، نیم مال مې راوړی نیم شتي. واتى ابو بکر بكل ما عنده، او ابو بکر صدیق رضی الله هر څه راغستی. خو سبحان الله هغه هر څه راغستی خو ګوره د دې مال نه کم و د عمر رضی الله. عمر رضی خو نیم راوړی، ابو بکر صدیق ټول مال راغستی خو هغه ټول هم د دې نیم نه کم دی. نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دې سوال ته وګوره، داسې ورته نه وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې څومره مال دې راوړی دی او دا خو ظاهره کې دا د هغې نه څه دی؟ د هغې نه کم دی. رسول صلی الله علیه وسلم یا ابا بکر ما ابقیت لاهل کور کې یې څه پرېښودي، پته به دې ځي کې لګي، دا نه چې مال ډېر دی که کم دی، خو کور کې یې څه پرېښودي. هغه وایي چې یا رسول الله ابقیت لهم الله ورسوله، الله او پیغمبر مې ورته پرېښودي، هر څه مې راغستي. نو عمر رضی وایي چې کله هغه دا خبره وکړه نو ما په زړه کې وایي چې زه به د نن نه بعد د عمر رضی وایي چې زه به د نن نه بعد چېرته د ابوبکر صدیق رضی سره مقابله ونه کړم. ټول ما یې راغستی، هر څه د الله سبحانه وتعالی دپاره قربان کړو. دومره اوچت انسان په صحابه کرامو کې پوهه صحابي ده. ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه چا تپوس وکړو من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله په وخت کې بچا فتوی ورکولې. هغوی چې ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دې دواړو فتوی ورکولې. رسول الله ګوره ژوندی و، په رسول الله پسې یو بوډۍ راغلی، هغه تاسو ته حدیث معلوم دی. په رسول الله پسې یو بوډۍ راغلی او تپوس یې کوي، رسول الله ته بیا راشه، وایي که زه بیا راشم او ته نه یې، نو ابوبکر صدیق به یې دنه یې تپوس وکړه. دې کې رسول الله دې خبرې ته مې اشاره وکړه چې زما نه بعد به دی خلیفه به هم دی، نو که زه نه یم دنه تپوس وکړه. دومره پوهه انسان. صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي چې خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس، رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته خطبه وکړه. خطبه به د منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله تبارک وتعالى خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده. یو انسان دی، یو بنده دی چې الله سبحانه وتعالی ول اختیار ورکو چې ته غوره کا دنیا غواړي کنه د الله سره چې څه دی هغه غواړي. فاختار ذلك العبد ما عند الله، هغه بنده څه غوره کړو، هغه څه غوره کړو کوم چې د الله سره. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو، موږ دته وکړو موږ چې د سپینګیري ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان خبره کوي، د چا خبره به کوي او دې څه شو دې په جړا شو. بیا موږ ته پته ولګېده چې د رسول الله خپله خبره کوله. د رسول الله دومره جوخ ملګری، کله چې ملګرتیا ډېر وخت پاتې شي او ډېره ژور ملګرتیا وي نو بیا دې خبرو کې د خپل ملګری معلوموي، د هغه د مخ د حالاتو نه پته لګولی شي چې دی اوس خوشحاله دی، دی خفه دی، دی څه غواړي څه نه غواړي. دومره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم جوخ ملګری. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله هغه په جړا شو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، وایي د غټ احسان په ما باندې چې د چا دی هغه د چا دی، هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ملګرتیا کې هم ما سره مضبوط ولاړو، مالم ټول لګولی دی. ولو كنت متخذا خلیلا، کما چېرته د الله نه علاوه سو خلیل جوړولی دی، خلیل د اوچته درجه کې ملګری چې په زړه کې بیا د بل چا سره محبت پاتې نشي، دا زړه صرف د هغه د محبت نه ډک. رسول الله ما چې د خلیل نیویل اتخذت ابا بکر، نو ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل خلیل کړی. ولکن اخوة الاسلام،
د اسلام دا کوم ورورولي چې دا څه ده دا پوره ده. بیا رسول صلی الله دا خبره وکړه چې څومره دروازې دي د جومات ته. هغه بعد رسول صلی الله دا خبره وکړه وی چې څومره دروازې دي د جومات ته هغه ټولې څه کوي هغه بند کوي سوای د چا دروازې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې دا ونه بندوي. په دې کې دې ته اشاره ده چې دی به خلیفہ وي ځکه چې وی دروازه د کولاو پر به منزل زیرجی امامتي وکړي. امام ابن کثیر رحمه الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي چې ام القوم اقرأهم لكتاب الله. امامتي ته څوک مخکې کیږي چې څوک په قران ډیر پوهه او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک مخکې کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې کړي. دا دلیل دی په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر ټولو صحابو کې سره پوهه صحابي. بل دلیل په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر پوهه انسانو په صلح حدیبیه کې صلح حدیبیه په موقع باندې ان شاء الله واقعه به تفصیلا مخکې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعض شروطو باندې د مشرکین سره صلح کړو. په کې یو شرط داو چې زمونږ د طرف نه مشرکین وي چې زمونږ د طرف نه څوک مسلمان شي درشي تاسو به واپس را لېږئ او که ستاسو د طرف نه څوک کافر شي او زمونږ طرف ته راځي زمونږ د دین قبول کړي نو موږ به واپس نه درلېږو. بل دا چې دې کال به عمره نه کوئ روان کال به عمره کوئ او مصلحه به ځان سره نه راوړئ. دا قسمه شرطونه هغوی لیکلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره په دې باندې صلح وکړه. نو عمر ځان غوسه شو په دې باندې او رسول الله ته یا رسول الله على ما نعطي الدنية في ديننا. یا رسول الله موږ په دین کې ولې دومره ځان کمزوری کوو؟ هغه د الله دشمنان نه دي یو دشمنان دي موږ ویل الله ملګري نه ویو نو بیا سره ته هغه ته په دې باندې دوی سره صلح کوي. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې امیر چې کومي دی په هغه څه باندې پوهېږي چې کشران په هغې نه پوهېږي. تاسو به خیال کړئ نن سبا هم دا ډېر کشران په دې علما کرامو باندې په دې مشرانو باندې دغه کوي دا تنقیدونه کوي. په دیره کې به ناسي تنقید به چا کوي په یو غټ عالم باندې به کوي. دا داسې نه وه پکار خطا شو هغه عالم له داسې نه وه پکار. دا حکومتي ملا دی دا د حکومت سړی دی به چې حکومت سوی دی وایي ګوره د په خبره نه دی رسېدلی. هغه علم له چې الله څومره پوه ورکړی دا د سره نشته. دې ځای کې عمر د ظاهري حالاتو ته ګوري چې یا رسول الله دا اوس شرط شو چې دوی یې ښه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویې الله به ښه پوهېږي او زه به پوهېږم. نو هغه لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر شو ګوره غلی ناست دی څومره پوه انسان دی بلکل غلی ناست دی. هغه ته ویل څه چلو شو وایي رسول الله چې را صلح وکړه یو خبر نو وایي څنګه هماغه جواب ورکړو کوم چې رسول الله ورکړو بلکل حق جواب ورکړو بس غلی شو چې رسول الله کې ښه پوهېږي الله ورته وحي کوي که د رسول الله کار غلط دی الله به ورته وایي ستا کار غلط خو دا هم په وحي باندې هغه دا کوي دا صلح کوي. نو دغه صلح نه بعد بدایتونه نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا. نو ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هوښیارتوب ته او د پوهې ته. بلکې په یو روایت کې راځي امام ابن عساکر رحمه الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په ما پسې جبریل راغی او جبریل علیه السلام ماته وی الله ته امر کوي چې ته مشوره کوه د چا سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشوره کوه. دومره اوچت انسان چې د الله سبحانه وتعالی طرف نه امر راځي چې ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره کوه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې ډېر فضایل دي ډېر زیات فضایل دي او که زه اوس هغې لاړ شم تفصیلي نو وخت به رانه ولګي خو موږ به یو څو فضیلتونه د هغه را نقل کړو د دې لپاره چې د هغه د مقام موږ ته ښه ډېر واضح شي او د هغه سره زموږ د محبت ښه ډېر شي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی وایي ما رسول الله ته وایي چې ای الناس احب الیک یا رسول الله په دې ټولو خلکو کې ته د چا سره محبت زیات کړي؟ وایي ما ته وایي چې عایشه رضی الله عنها یاده کړه. وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله من الرجال د سړو نه وایي چې ابوها هغې د پلار سره ډېر محبت کو. ګوره دوه اوچت انسانان دي چې رسول الله سره ډېر زیات محبت کوي ابوبکر صدیق او د هغه لور عایشه رضی الله عنها. او شیعګان روافض هم په دوه پورې نښتي دي د هغوی دشمني سبحان الله د هغه چا سره دشمني ده چې د الله ورسره محبت دی د هغه چا سره دشمني ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم ورسره محبت دی. یو روایت کې راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی انس بن مالک رضی روایت دی وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په مجلس کې دا خبر وکړه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهم د دواړه ناسو وی هذان سید کهول اهل الجنه په جنت کې چې کوم مشران دي
چې څومره مشران پکې دي د هغوی مشران څوک دي سرداران هغه د ابوبکر صدیق دی او عمر رضی الله عنه الا النبیین والمرسلین سوى د پیغمبرانو چې پیغمبرانو باندې دوی مشران نه خو د پیغمبرانو علاوه چې څومره دي هغه ټول باندې مشران څوک دي هغه ټول باندې مشر چې دغه دی عجیب روایت عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې عمر دني په منبر ته وخته او به دا وی خبردار یقینا دا خبره یاد ساتي چې په دې امت کې غوره انسان بعد نبیها ورسول رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه فمن قال غیر هذا فهو مفتر نو که چا د دین علاوه بل څه خبره کوله نو دا به دروغجن علي رضی الله عنه او زما دا خبره دا پیغام او دا روایت دا ورسوي شیعاګانو ته او روافضو ته چغوي ووري علي رضی الله عنه وی وذكري لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر سوق بمال فضیلت نه راکې ترجیح مال نه راکې ابو بکر او عمر رضی الله عنهم او کچا راکړه الا جلدته حد المفتري نزبول د دروغجن چې څنګه سزا یې هغه مر کوړې بوله ورکو او شیعاګان لګي خامخا سکی دشمنی جوړې د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د شند علي رضی الله عنه د دې په منځ کې د ایمان گواہی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان گواہی د رسول سم ور کړي حدیث کې راځي د صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده ابو هريره د روایت ته وی چې رسول سم یو پیر ناس د خبره کوله چې یو کس روانو یسوق بقره غیر روانه کړو به غوا باندې لپاسه سامان چوله نو دی غوا سر روانو فکلمته او خبرې وکړې د دې سړي سره چې انی لم اخلق لهذا زه خو دې لپاره نه پیدا شوی چې ته په ما باندې بار وړې زه خو دغه لپاره د فصل لپاره پیدا شوی نو د صحابه کرام چې باقي کوم ناس هغه سبحان الله بقره تتكلم یا رسول الله خبرې کوله رسول الله صلی فاني اؤمن بذلك وابو بكر وعمر زه خو ایمان ابو بکر ایمني او عمر ایمني او په دغه ټیم کې په مجلس کې نه ابو بکر او نه عمر فاننو وما ثم ابو بكر وعمر په دغه مجلس کې ابو بکر صدیق او عمر دا نو خو رسول صلی الله علیه وسلم د ایمان گواہی ورکړ رسول ته پته په یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړي ابو سعید خدری نه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم ما من نبي الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض هر پیغمبر چې د ځمکې ته الله را لېږلی دی نو د هغه دوه وزیران په اسمان والو کې او دوه وزیران د ځمکه والو کې فاما وزیرای من اهل السماء نو په اسمان کې چې کوم زما دوه وزیران دي هغه څوک دي فجبريل و میکائیل جبريل او میکائیل واما وزیرای من اهل الارض او په ځمکه کې فابو بکر وعمر رسول الله صلی حدیث کې خصفاوي صفا د سعید بن زید رضی الله عنه روایت ته وی ابو بکر فی الجنه ابو بکر بکم ذکر په جنت کې صفا گوي وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه رسول الله خصفا گوي ور کړی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا جنتی دی یو روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی عبد الله ابن عمر وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات يوم فدخل المسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روته د کورنو دغه ترغه جمعات وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والاخر عن شماله یو ځل بخیله سبب په ګسلاست سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه محبته چې رسول الله عامه خبرم کوله نو یزي ته لاړم ابو بکر او عمر را سره منګ راوته جو ابو بکر او عمر را سره منګ کس په خبرې لري ولته ابو بکر او عمر را سره دومره رسول الله سره محبت چې هر واقع کې به هغه تذکرہ دا به کوله نو کله چې رسول الله جمعه ترانه وته دی روایت ته وکړي کله چې رسول الله جمعه ترانه وته ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوانه د رسول سره یو په خیله سو بل په غسلاس وهو اخذ بايديهما او رسول الله دغه دوانه د لاسونه دنیولیو دغه شندريونه نو بیا رسول الله چې کله رانه وته دی جمعه ته دې ملګرو ته وي صحابه کرامو ته هکذا نبعث يوم القيامه د قیامت پر ورځ موږ د اشاره پاسو لکه څنګه چې موږ وسدلته یو ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه دوی به رسول الله بوسه یو روایت کې دا راځي رسول الله انا اول من تنشق عنه الارض
د قیامت پر ورځ اولنی سړی چې د ځمکې نه به راپاسي هغه به څوک ابو رسول صلی الله علیه وسلم ثم ابو بکر ثم عمر بیا به ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا به عمر رضی الله عنه. په روایت کې راځي چې ابو اروى الدوسي هغه وایي چې د رسول الله سره ناس وم نو بدی کې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د دوانه راغلل چې رسول الله صلی الله مسکیش او وی خندل خوشاله شو دي دوانه رسول الله بدی ډېر خوشاله دي والحمد لله الذي ايدني بكما د الله شکر دی چې تاسو دوانه مال مرګري را کړی چې تاسو دوانه ما سره یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم زړه په باندې سو په غوی باندې مطمئن. یو حدیث کې راځي دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې چا چې هم د یو شي نه دوه جوړې دوه قسمه شی د الله په لار کې ولګو دعیه من ابواب الجنه د جنت دروازو له طرف نه بده आवाज کیږي او دته بده ویل کیږي چې اے د الله بنده راځه. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه څوک چې مزودش ډیر کوي دته بده کومې دروازې نه आवाज کیږي من باب الصلاه کوم چې د خلکو لپاره ده. ومن كان من اهل الجهاد او څوک چې جهاد کوي دعي من باب الجهاد دغه دروازې طرف نه د आवाज کیږي چې راځه په دې طرف. ومن كان من اهل الصدقه څوک چې صدقې ډېری ورکوي نه دته په دغه دروازې نه आवाज کیږي. ومن كان من اهل الصيام او څوک چې رجوع والی دعي من باب الريان د الريان دروازې طرف نه आवाज کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه او رسول الله ته ګوري بیا یا رسول الله ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله. يا رسول الله او سيدة يو كسب يو دروازه باندې زی خو دې سوق شتي يا رسول الله دې سوق شتي چې د ټولي دروازې غته आवाज کوي چې په دې طرف پای راځه. رسول الله ته نعم شتي دې خلک فارجو ان تكون منهم يا ابا بکر او تبع خلکو کې چې ټولي دروازې به د قیامت پر ورځ आवाज کوي جنت ته تلو لپاره. په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اما انك يا ابا بکر اے ابو بکر تجدين اول من يدخل الجنه من امتي زما په امت کې ولنی انسان چې جنت ته ځي هغه به رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وی چې تاسو کې نن چارو جنې ولیدا ابو بکر صدیق رسول الله مانی ولیدا فمن تبع منكم جنازه تاسو کې څوک جنازې سره تللی يا رسول الله فمن اطعم منكم اليوم مسكينا فمن اطعم منكم اليوم مسكينا چا مسكين له خوراک نه ور کړي ابو بکر صدیق چې رسول الله ما فمن عاد اليوم منكم مريضا تاسو کې نه چا د بیمار ته پوښ کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې رسول الله ما ته پوښ کړي ورسول الله متي چې مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه دا خبرې چې کله په انسان کې راجم شي دا خبرې چې کله په انسان کې راجم شي نو دغه انسان به لازم جنت ته ځي جنت ته ځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی د جریب جنت ته ځي. یو ډېر عجیب واقعه د بصیرت کې ربيعه الاسلمي رضی الله عنه هغه وی جرى بيني وبين ابي بكر كلام زما د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې خبري واوړې نو بس موږ خبري تیزی کړې دی او بس فقال لي كلمه كرهتها هغه ما د دې خبرو کړې چې خبره زما بدی شو یعنی زیاته خبره وکړه وندم هغه به خپل خبره باندې پښیمانه شو چې دا ما سوې وی ما ته به وی چې ربيعه ته دې سکارو کې ځاغه شن خبره ما ته وکړه چې بدل شي دا ختم شي سبحان دې جزيت او الله سبحانه وتعالى چې ورچت مقام ور کړي اسینه دې ور کړي وی ته ما ته دا خبره وکړه مو دې چې لا افعل زه خو دې نشم کول وی ما ته وی چې یا به دا خبره کې او یا به ګور رسول صلی الله علیه وسلم خبره رسول ابو بکر صدیق وته وی یا به مال دې جواب راکړل څنګه چې ما تعالی درکړ واغه خبره وکي او یا به ستا خبره رسول صلی الله علیه وسلم نو ابو بکر صدیق روان شو پر رسول صلی الله علیه وسلم او زم په دې روان شو نو د اسلم قبيله باز کسان راځي چې هغه د ربيعه قبيله وا وی چې رحم الله ابا بکر الذي رحمك ابو بکر باندې في اي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال الذي رحمك ابو بکر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته چې پلاني خبر کړو پلاني کړو قوم کې خپل کسته پاره خبره یې چې ګور دله پر رسول الله په سیمه مو ته چې اتدرون من هذا
ما خپل قوم ته تاسو دې پیژنې دې څوک ته خبرې کوي هذا ابو بکر الصدیق دا ابو بکر دی صدیق دی ثانی اثنین دا کس چې الله سبحانه وتعالی تذکره په قران کې کړی ده نو خبرې ګوره تیزی نه کوي خبرې رو کوي کدی غوسه شو او رسول سم خبر شو نو د غوسې لپاره به رسول سم غوسه شي او چې رسول سم غوسه شو نو الله سبحانه وتعالی به خپه شي خلی شي موږ متبا کوي ربيعوي ما غوتوي چې موږ متبا کوي د الله غضب بر باندې وشي ابو بکر الصدیق ورغه وتبعته وحدي زبسي ورلم چې کله موږ ورلو هغه رسول سره کېناستو فحدثه الحديث كما كان پورا واقع د قشم باندې چې رسول زموږ د منځ کې خبري نو ابو بکر صدیق رضوان چې کله دا خبرو کړو رسول سم دا سر اوچت کوي ماته وی چې یا ربيعه مالک والصديق صدیق سره څه خبري دا شي چلې رسول مت صدیق وي ماته چې رسول الله کانه کذا وکذا چې خبرو دی خبرو کړه زما خو خنش خود به ماته وی چې تم ماته دې خبرو کې چې بدل ختم شي ما چې نه زنه کو نو دې پتا په سراغ نو رسول صلی الله علیه وسلم ته او هغه شامت موه هغه شان جواب ته مور کو او دې سی وای چې غفر الله لك يا ابا بکر بلکې دې سی وای چې ابو بکر الله توبه هغه خبرو ته ونه کیږي کو رسول سم دې چې ابو بکر صدیق څنګه خیال وسات یا هغه شاته ونه وګوره ها دې څه وای چې الله دې ته الله دې توبه روایت کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ابو بکر صدیق ته انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار ته چې څنګه زما مرګره په غار کې دغه شمته زما مرګره په حوض کوثر باندې التممت ما سره ولاړ التممت ما سره یو شای یو حدیث کې رسول صلی الله دا خبره کوله وان في الجنه طيرا كامثال البخاتي رسول صلی الله په جنت کې و مارغان او دې مارغان به لکه د اوخانو په شان دومره غټ وي او څومره غټي دا شان وي ابو بکر صدیق یا رسول الله دا ډیر لکه اوچت نعمت ډیر خون به بدی یو بدی کې خون دې سو کې چې خوري خو به ډیر خون اخلي وانت ممن ياكلها تبه خوري په جنت کې په دې کې رسول سم گواہی ورکړه چې ابو بکر صدیق رضوان به جنت ته ځي دا بعض فضایل دي اگر که نور فضایل هم پاتې شي ان شاء الله غو پر روانه حلقه کې یا پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د دې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په لار روان شو الله سبحانه وتعالى دې هغوی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي الله سبحانه وتعالى دې موږ د هغوی په نقش قدم باندې روان کړي ان شاء الله دا سیرتونه دا به وګدې د خلفای راشدین ځکه چې دوی په جون کې ډېر سړي داغه په تفصیلا ذکر کو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه فضایل بیا دغه نور صفات دي بیا د خلافت څنګه ملو شي بیا د خلافت نه بعد دغه جنگونه چې کم کړي د کافرانو سره کم حالات رغلي هغه ټول ان شاء الله بیانو بیا دغه بعد عمر بیا عثمان بیا علي رضی الله عنهم اجمعین الله سبحانه وتعالى موږ له دغه توفیق راکړي